د بلخ ولایت د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت له لورې څه باندې 1700 بوتله تاریخ تیره او بې کیفیته درمل وسوځول شول. د دې ادارې امیر وایي دغه درمل په تیرو 2 میاشتو کې په یاد ولایت کې د درملو له پلورنځیو ترلاسه شوي چې ارزښت یې شاوخوا 500,000 افغانۍ دی. 774 بوتل دوای حیوانی است. امروز کلا این دوا را که میبینین کلا تاریخ گذشته، تاریخ تیر شده. در مدت 2 ماه، 1.5 ماه الی 2 ماه این دوا جمع آوری شده از بازار، همچنان از ولسوالیا و از داخل شهر ولایت بلخ. بلخوا د بلخ د ویترنری څانګې ډاکټران هم د بې کیفیته او تاریخ تیر درملو راټولول یوه اساسي اړتیا ګڼي او له سوداګرو او درمل پلورونکو غواړي څو د دغه ډول بې کیفیته درملو له واردولو او پلور څخه ډډه وکړي. به صورت عموم دوا در خودش یک عوارض جانبی داره. بازی دوای تاریخ تیر شده بوده که حیوان تلف میکرد، حالت حیوان خراب میکرد و خود محصولات از این اگر مردم استفاده میکرد اینمی انتقال میکرد به مردم و مشکلات بار می آورد بر مردم. تمام مالدارای محترم به خاطر از که بتونن دوای خود حیوانات خود خوبتر تداوی بکنن نزد کلینیکای حیوانی مراجعه بکنن، زیرا که کلینیکای حیوانی با تمام مسئولیت صحت حیوان را به دوش دارن و اونا میتونن که دوای خوبتر تطبیق بکنن و بهتر تطبیق بکنن و دوای غیر مجاز بهشان نباشه. په تیرو 4 میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د بلخ ولایت د مالدارۍ او حیواني روغتیا امریت د دغه ولایت له هټیو څخه غیر قانوني او بې کیفیته درمل له راټولولو وروسته سوځوي.